السلام علیکم محترمین خدای دې وکړي جوړ او روغ به یاست. محترمینو نن یوه بهترینه وظیفه درته ښیم د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بل په زړه کې خپل محبت واچوي. یعنې یو سړی دا وایي چې زه خو له فلانکي سره محبت کوم، ډېر راباندې ګران ده، خو د ده په زړه کې د ما د محبت لپاره ځای نشته. دی په ما کې چرته هم نه وایي، پر ده باندې زه ګران نه یم، دی له ما سره محبت نه کوي. نو د هغه کس لپاره نن دا یوه بهترینه وظیفه ده. یا د خاوند او د ښځې تر مابین مینه محبت نه وي، مثلا یا خاوند محبت سره کوي خو ښځه له خاوند سره محبت نه کوي، د دې په زړه کې د خاوند د محبت ځای نه وي، د هغو لپاره هم دا بهترینه وظیفه ده. یا ښځه محبت سره کوي خو خاوند محبت نه سره کوي، د هغه لپاره هم دا بهترینه خوندوره وظیفه ده. یا د کور په مابینځ کې د ورونو په مابینځ کې بې اتفاقي وي، اختلافات وي، هغه په خپل مابینځ کې مینه محبت نه سره کوي، د هغو لپاره هم دا وظیفه ده. یا د پلار او د زوی تر مابینځ یا د مور او د زوی تر مابینځ محبت نه وي، مثلا یا مور محبت سره کوي خو زوی په هغه انداز لیول باندې نه سره کوي کوم چې مور سره کوي، یا مور زوی محبت سره کوي، مور په هغه لیول له مور زوی سره محبت نه کوي کوم چې زوی سره کوي. یا د دوستانو تر مابین مینه او محبت نه وي، نو د هغو ټولو لپاره یو دا یوه بهترینه وظیفه ده، مجربه وظیفه ده، خلکو استعمال کړې ده، ازمویلې ده، تاثیر یې هم کړی ده. نو دا وظیفه ده، په دې وظیفه ستاسو عمل وکړئ، انشاءالله د الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره که تاسو غواړئ چې چا په زړه کې خپل محبت ور واچوئ، هغه به د دې وظیفې په برکت سره وشي. ګورئ دوستانو، هغه وظیفه دا ده، تر ټولو مخکې به تاسو 2 رکعاته نفل وکړئ، مثلا اودس به وکړئ، له اوداسه وروسته به نفل وکړئ. که نفل وکړئ خو ښه تر ښه خبره ده، که نه وکړئ هم پروا نه لري. خو که چیرې نفل وکړئ بیا دا وظیفه ستاسو وایست دا ډېره زر تاثیر کوي. نو وروسته د نفل کولو څخه به 15 واره دا تورې ووایست: الله احد الله الصمد. یعنې 15 واره به وروسته له نفلو، که نفل وکړئ که نه وکړئ دغه تورې به ووایست الله احد الله الصمد 15 واره. وروسته له 15 واره به 50 واره سورة فاتحه شریف ووایست چې الحمدلله. کله چې مې سورة فاتحه شریفه 50 واره بیا وویله، یعنې 15 واره الله احد الله الصمد، 50 واره سورة فاتحه شریفه چې الحمدلله ده تر ولغدالین امین پورې. له هغو وروسته به بیا 95 واره اللهم صل ووایاست. داسې مې کله وویله، الله تعالی ته به لاس پورته کړئ چې یا الله د فلانکي سړي په زړه کې زما محبت نشته، دی خو پر ما باندې ډېر ګران ده، زه پر ده سره محبت کوم، د ما محبت هم د ده په زړه کې ور واچوي. نو کله چې دا وظیفه تاسو مسلسل یوه هفته وکړئ، انشاءالله د دې وظیفې رزلټ به راوځي. الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره د تاسو محبت د هغه زړه ته واچوي، ځکه چې الله تعالی ته هر کار ډېر اسانه ده، هر مشکل کشا الله تعالی ده، د هر مشکل د خلاصتوب لپاره الله تعالی ده. الله تعالی ما سوا بل چا کې دونه وس او قدرت نشته چې هغه مشکل حل کړي. د الله تعالی څخه ما سوا بل هیڅوک دومره وس او توان نه لري چې ته غواړې د پلانکي سړي په زړه کې زما محبت ور ولوي، خو یو الله تعالی یې ورچوي او د دې وظیفو په برکت سره الله تعالی د هغه تر زړه د محبت د تار رسوي.